د معاشرې ټولو بدترینه خلک دا په زندان کې راټول شوي وي او سمه خبره د اکثر د زړه نه جوړ خلک دا مني خو آیا دا ډېره عجیبه نه ده چې اسلام یو صحیح دین چې دی په ټوله امریکا کې د بل هر ځای نه زیات په زندان کې ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی د هغه خلکو درمیان چې څوک پکې قاتلان دي څوک پکې جوارګر دي څوک پکې ګینګسټران دي اخر دا ولې راځئ چې دا قصه سره وګورو الله أكبر الله أكبر. دا د ماسپښین د لمانځه وخت دی او د کیلیفورنیا په دولتي زندان کې مسلمانان بندیان هغه څه کوي چې یو وخت منو یعنی په ګډه اسلامي عبادت خلکو اجازه نه درلودله چې په ډلو کې راټول شي ترڅو دین زده کړي یا دیني کارونه وکړي. د سولانو زندان د 3932 بندیانو څخه د زندان دینی عالم اټکل کوي چې شاوخوا 15% عملی مسلمانان دي. زندان د مذهبي هویت ریکارډ نه ساتي ځکه دا شی ډېر په جلتۍ سره بدلیږي او د مذهبي مراسمو ترسره کولو دا ښیي چې د امریکا په زندانونو کې اسلام تر کومه حده پرمختګ کړی دی. سلام ملګرو، زه شوین یم او نن موږ د کیلیفورنیا د سولانو زندان ته راغلي یو ترڅو وګورو چې څنګه د دنیا ټول نه زیات خپرېدونکی دین په زندان کې هم خپل ځای پیدا کړی دی. کله چې زه مسلمان شوم ماته یو لږ څه اصول راکړل شو. دا کار وکړه، هغه کار مه کوه، کله چې شک لري نو مه یې کوه. دا جیسی برلسن دی چې دلته یې خلک د حسني په نوم باندې پیژني. هغه 31 کاله په زندان کې تیر کړي دي. حسني د سولانو زندان له هغو مسلمانانو څخه دی چې عبادت کوي او دوی په امریکا کې د هغو میلیونونو خلکو برخه ده چې د زندان پنجرو شاته دي. په حقیقت کې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات بندیانو شمیر لري. د 2018 کال تر پای کې 2.3 میلیونه نه ډیر خلک بندیان وو چې دا د بل هر ترقی یافته هیواد څخه زیات دي. په دې شمیر کې د فدرالي، دولتي او محلي زندانو بندیان شامل دي او دا شمیر د بندیانو مخ په زیاتېدو دی په داسې ځای کې چې ستاسو اوسېدل، ډوډۍ او د ساتیرۍ وخت د سختو قوانینو لخوا محدود وي. د خپل دین د پیروي لپاره لاره موندل ستونزمن کېدلی شي. دغو بندیانو یو لار موندلې چې خپل ایمان د خپل بند د وخت سره یوځای کړي. یو له هغه شیانو څخه چې زه دې ته مجبوره کړم چې نورې لارې وګورم هغه دا و چې ما خپل شاوخوا کې خلکو ته کتل، هغه کسان چې له ما څخه ډېر زیات وخت په زندان کې وو او په هماغه منفي او بدې لارې باندې روان وو او زه په هغه څه مطمئن نه وم چې په دوی کې مې لیدل. په هغه وخت کې ما مذهبي غونډو ته تلل دا شروع کړي وو. فرق یې نه کوو که هغه د مسلمانانو غونډې وي که د عیسویانو یا د یهودیانو. زه د یوې غوره لارې په تلاش کې وم او په خدای مې باور لرم. نو زه پوهېدم چې د بدلېدلو یوازینۍ لاره مې د خدای لاره ده. هغه یوازې یو له هغو مسلمانانو څخه دی چې د سولانو د زندان دیني عالم محمد علي ورسره هر ورځ ویني. علي یو امام دی چې 4 کاله په دې زندان کې تیر کړي او د حسني په څیر خلکو سره مرسته کوي چې خپل ایمان هغه وساتي. هغه په دې باور لري چې دا د دوی د اصلاح لپاره یو مهمه برخه کېدای شي. دین د بندیانو لپاره مهم دی ځکه چې دا د دوی له داسې سره نښلوي چې د دوی له اوسني حالت څخه ډیر لوړ دي. دلته داسې خلک شته چې تاسو پوهیږئ په زندان کې دي او ډیر شیان شته چې دوی نشي کنټرولولی که هغه د دوی خواړه وي یا د اوسېدو شرایط. دا اسلام واقعا د انسانانو سره مرسته کوي چې په هغه شیانو باندې قانع شي کوم چې د دوی په مخ کې دي. مګر په زندان کې د اسلام سفر د زندان د کلتور او قوانینو سره نه جوړیږي. که څه هم په ټوله امریکا کې مسلمانانو نفوس اوس تقریبا 1% دی خو تمه کېږي چې دا شمیر به 2050 پورې 2 چنده شي او په دې ترقۍ کې یو ډېره لویه برخه هغه زندان والا خلک دي چې د پنجرو د شاته اسلام قبلوي. اسلام په زندانونو کې د یو ډېر قوي شتون لپاره پیژندل کېږي. په حقیقت کې د بل هر یو دین په مقابله کې ډېر خلک د اسلام قبلوي. په ټول هیواد کې مسلمانان بندیان لس نه وخله 15% پورې جوړیږي. علي حتی ویل چې په میاشت کې 1 یا 2 بندیان خامخا اسلام قبلوي. که څه هم دا د هغه هدف نه دی. هغه څه چې دا ارقام ډیر مهم کوي د دونه خلکو اسلام قبلول د ډیر عجیبه ده که تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې په ځینو زندانونو کې د یو رسمي دین په توګه د اسلام منل څومره ستونزمنه ده. د زندان ادارې د خپلو ساتونکو له لارې د 3 څخه زیات مسلمانانو ته راټولېدلو اجازه نه ورکوله او کله چې به راټول شول دوی به جدا کول او وهل وی. دا عبدالرؤف ناصر دی او هغه 30 کاله د خپل اسلامي ایمان له لارې بندیانو او اصلاحي ادارو سره په مرسته کې تیر کړي دي. هغه دا د ټولنیز عدالت کار او د خپل ایمان یو فعاله برخه ګڼي. کله چې هغه په 1980 کې دغه کار پیل کړ هغه وایي چې د زندان سیستم د مسلمانانو لپاره
ډیر یو تعصب نه ډک سیستم و. په دې زندان کې ځینو مسلمانانو بندیانو په 1994 کې د مذهبي خدماتو ته د لا زیات لاسرسي دپاره دعوه وکړه. د دوی په غوښتنو کې یو دا خبره وه چې مسلمانانو دپاره یو دیني عالم وټاکل شي او د جمعې لمانځه دپاره رايوځای کېدل دغه پکې شامل و. په آخر کې دوی ته امام هم ورکړل شو او نورې غوښتنې هم ومنل شوې. خو د زندان پولیسان دا خبره نه مني. دوی وایي چې مسلمانان بندیان هیڅکله له خپل دین څخه نه دي منع شوي، بلکې بعضې محدودیتونه په دې باندې لګېدلي دي د نظام د سم ساتلو لپاره چې هغه اوس په دې باندې نشته دی. په ټول هېواد کې دا قانوني هڅه نن هم دوام لري. د کال 2013 یو راپور وایي چې په زندان کې مسلمانانو د بل هر یو مذهبي ډلې نه ډېر زیات شکایتونه دا درج کړي دي. په زندانونو کې اسلام او اسلامي سازمانو تر ډېر حده پورې ځواکمن ښکاري، ځکه چې دوی له ډېر وخت راهیسې هلته شتون لري. دوی د زندان سیستم موجوده حالت په قانوني او فزیکي توګه باندې چیلنج کوي. د قدرت او د چیلنج کولو دا صفت د دې د دین د یو تر ټولو مشهور نوي مسلمان شوي شخص سره په اسانۍ پیژندل کیږي. د مالکوم ایکس کیسه ډیره مشهوره ده او همدا علت دی چې خلک اسلام ته راګرځي او بیا هغه اصلاحي ارزښت او هیله چې دوی پکې مومي هغه دا ده چې مالکوم په زندان کې ژوندی پاتې شو. زه هم پاتې کېدی شم. د مالکوم ایکس میراث نن هم د هغه له مړینې 50 کاله وروسته ژوندی دی. کله چې هغه په زندان کې و، مالکوم لیټل په 1952 کال کې د نیشن اف اسلام ډلې ته داخل شو. کلونو وروسته هغه اصلي اسلام وموندلو او احساس یې وکړ چې دا دین د یو ډېر جامع دین دی. مګر د مسلمان په توګه موږ به مسلمانان یو. زه به هڅه وکړم چې تورپوستو ترمنځ د اسلام دین زده کړم او هغوی مسلمانان کړم. د معنوي لارښوونې او ژوند بدلولو وړتیا سره ناصر وایي چې بله وجه چې دا بندیان د دین ته راګرځي هغه دا ده چې زندانونه څنګه تنظیم شوي دي. په زندان کې یو مهم تنظیمي اصل د تاوتریخوالي او د جنګونو مخنیوی دی. بندیان د هغه خطرونو له مخې چې دوی شروع کولی شي ځای په ځای کیږي او ویشل کیږي. دلته په سولانو کې د دې معنی دا ده چې دوی په ډلهییزو کمرو کې اوسېږي. هغه کسان چې ډېر خطرناک دي په داسې ځایونو کې ساتل کیږي چې وسلوال ساتونکي ورسره وي. په اوزګار وخت کې هغه ډله چې بندیان ورسره وخت تیروي ډېر مهم دي، ځکه چې دوی د دوی ساتنه هم کوي. نو دا ټول په زندان کې د اسلام عملي کولو سره څه تړاو لري؟ ناصر تشریح کوي چې ستاسو مذهبي ورونه په حقیقت کې د زندان شاته ستاسو په ساتنه کې مرسته کولی شي او دا ملاتړ ستاسو قوم لوړولی شي. اسلام په زندان کې اکثر قانونونه دا ماتوي. که د هر قوم یا رنګ یو کس هغه مسلمان شي، مسلمانان خپل رور ګڼي. په زندان کې ژوند سخت وي. هلته د خلکو ملاتړ دا ډېر زیات مهم وي. خلکو سره مرسته دا ډېره ضروري وي او مسلمانان یو بل سره دا مرسته کوي. په زندان کې د اسلام عملي کول د بهر په شان اسانه نه وي. هلته موبایل نه وي، د قرآن اپلیکیشن نه وي، د اذان غږ هم نه اورېدل کیږي. خو اسلام بندیانو ته امید ورکوي. هغوی فکر کوي چې څنګه خپل ژوند ښه کړي او ښه انسانان شي. ځینې خلک په زندان کې دین ته راځي خو له ازادۍ وروسته بیا یې پرېږدي. خو حسني غواړي چې ازادېدو وروسته حج ته لاړ شي. هغه وایي زه غواړم حج وکړم، ښه ژوند وکړم او سمې لارې ته دوام ورکړم. دا قصه ښایي چې اسلام د انسانانو ژوند بدلولی شي، حتی په زندان کې هم.